دویم عامل یې ناپوهي او محرومیت، چون دا زموږ د ټولنې ستونزه ده. تر څو چې جرله د ستونزې حل نه کړې، هغه هېڅ امکان نه لري چې هغه د برحال حل شي. لکه څرنګه چې مخکې په افغانستان کې نشه یي توکي د خپله د معتادینو شفاخانې څنګ ته خو ما په خپلو سترګو لیدلي وو. په شفاخانه کې به مریضان تداوي کېدل، په 1 کیلومتر کې به شاوخوا سره او سپین ګلان ورته نشه یي توکي کرل کېدل. چې جرله له منځه لاړه نه شي، دا خو امکان نه لري چې دا دې بند شي. دویم عامل ناپوهي او محرومیت ده. زموږ په ټولنه کې ناپوهي زیاته ده. دغه ناپوهي او محرومیت د دې عامل ده چې هغه زموږ په ادبیاتو کې دا سلسله وار راځي. ځکه زموږ په ټولنه کې بېسوادي زیاته ده. پلار یې نشو باندې اخته شو، واړه بچیان یې ښار کې غواړي خیراتونه. دا اوس لنډۍ ده او دا د هغه کورنۍ کهول یو حالت موږ ته انځوروي چې هغه مثلا د کورنۍ رهبریت خو پلار په غاړه لري. که هغه په راس کې سړی هغه د دې شي ښکار شي، نو حتما وروسته پاتې خلک وي په اقتصادي لحاظ، ټولنیز لحاظ، هر اړخیز لحاظ ځپل کېږي. دریم عامل یې ناسم دودونه دي. د مصنوعي نشه یي توکو په اړوند باندې اوس هم په افغانستان کې ډېرې داسې سیمې دي. هر هغه څوک چې سګرېټ څکوي، خلک دا فکر کوي چې دا ډېر خیالور سړی ده، یا دا ډېره خیالوره حتی په شري څکوي. دوی د دې لپاره د یو خیال په صفت باندې د دغو مصنوعي توکو څخه استفاده کوي. حال دا چې دا ناسم دودونه دي، دا دودیزه مسله ده. او دا د مصنوعي نشه یي توکو لکه سګرېټ، چرس کارول دا ور کمال ښکاري. په نارینه او ښځو کې دا دواړو کې کارول کېږي. دا زموږ د ټولنې بدبختي ده. چون که سګرېټ اوس په لنډیو کې هم دا ذکر شوي ده، موږ نسو کولی له لنډیو یې نه پېکو. د دې معنا به دا یې درنو معززو استادانو، که زه اوس وایم چې موږ د تاریخ برخه راځئ، موږ په تاریخ کې 2 برخې لرو، هم ښېګڼې لرو، زري تاریخ لرو، هم هغه تاریخ لرو چې په وینو لیکل شوی ده. که ته وایې چې یار دا وینو برخه راځه نه پېکم، نیسې نه پېک کولی. دا د تا د تاریخ برخه ده. تر څو چې ستونزه حل نه شي، تر څو چې ستونزه حل ونه وشي، دا له تاریخ حذفولی نه شي. دا د تا تاریخ ته په تا پسې لیکل شوی ده. دا ادبیات هم د ټولنې دغسې یوه برخه ده. دا لیکل کېږي. که ته وایې چې دا برخه حذف کړم، نیسې حذفولی. ځکه دا د ټولنې د ولسونو د ولس ذهانت ده، ولسي فکر ده، ولسي عقیده ده، ولسي غوښتنه ده.